زما یو ملګری وی وای د روسیانو په زمانه کې و یو سړی ما ولید دا شونډې لاندې خوړلې وي دا شونډې نه وه ما ورته وی دا شونډه دې پیدایشي نشته که دا بیا پرې شوې ده راته وی نه دا مې وه یوه قیصه به درته وکړم وای روسیانو مجاهدین شهیدان کړو او زه زخمی وم او روسیان راورسېدل وی امام د دې شهداو په قطار کې ځان واچو چې زه مړ وی روسیان راورسېد وی موږ یې وکتو وی دا ټول مړه دي نو وی چې شپه شوه که نه نو 2 نفره راغله او الله ورته کم حسن ورکړه وی یو سره کوزه او یو سره جام کې شربت و دا شهیدان په قطار باندې پراته دي وی یو شهید راپورته که او په جام باندې شربت ورته خوله کې واچو د هغه سره کېښو بیا بل زه هم د شهداو په قطار کې پروت وم خو نور خو ژوندی ومه وی هغه ملایکې زما سره م راپورته کو وی چې هغه جام زما په شونډه کېښو بیا بلې ورته وی نه دا ژوندی دی وی زما سره بیا کېښو خو هغه جام په شربت باندې ککړو او زما په دې شونډو ولګېد وی ما هغه شونډه سټله وی دا مې په سټلو ختمه کړې ده هغې کې چې کم خوږوالی و دا لږ ځای چې پاتې دی دې ته م شونډه دا ژبه ورنږدې کمه دومره مزه وکړي چې نو هغه نعمتونه خو موږ او تاسو نه دي لیدلي نو ځکه راته مرګ ګران ښکاري مسلمان خو هلته مزې دي یو عالم وای ما حرم شریف کې طواف کوم یو سړي دعا کوله اللهم قضیت حاجت اخوانی خدای زما د ورونو حاجت تی پوره کړی دی او زما حاجت تی نه دی پوره کړی اوسه پورې نو خدای زما حاجت پوره کړي ما ورته وی دا ته څنګه دعا کوې وی داسې چلو چې موږ کافرانو ونیو موږ 6 ملګري وو کافرانو ونیو ظالمان او کړی راپورته کو کړي کې تیل واچول راته وی خلاصېدی نه شي چا غوړي ښه سره شو نو یو ملګری زمونږ پورته کو چې ما اسمان ته وکته نو اسمان دروازه خلاصه شوه او په هغې کې 6 حورې وې موږ 6 ملګري وو وی دا څنګه چې موږ په قطار کړو وی داسې دا حوران هم پورته په قطار وي وی دا زما ملګری چې پورته کو دی تیلو کې واچو که نه وی هلته ملایکې ته ورسېده ما ولیده وی د لاس نه یې ونیو بوی ته خو هغوی ته چې الله کم حسن ورکړه او کم کمال یې ورکړه وی بیا دا بله حوره رامخې ته شوه وی زمونږ دا بل ملګری چې کړی کې به یې واچو بیا به کړی کې نو بیا به پورته هغه حورې د لاس نه نیولو نو زما نمبر راغی چې زما نمبر راغی نو زما هغه حوره رامخې ته شوه وی زه چې پورته کړمه کړی کې اچولمه ظالم بادشاه وی دا ما اچوئ دا پرېږدئ ویلی بیا راکوز کړم ما ورته وی ما واچوئ وی چې نه وی چې زه یې وانه چولم وی هغه حورې راته وکته او ډېره خفه شوه او غمجنه شوه او بیا لاړ او ما ته وی دلته به ښځې درکو او دلته به دا درکو ما وی نه ما له کړی راکوئ او ما وسوځوئ نو زه یې راپرېښومه نو ما ته هغه صحنه یادېږي زم یا الله زما د غورونو ضرورت تی پوره کو زما د لانه دی پوره کړي خدای دغه سي موقع بیا جوړ کړي نو کم سړی چې مؤمنی نو الله ورته هغه بنگلي خای د هغې په محبت کې شي نو بیا په ځان نه پوهېږي نو دا هغه کیفیت د قبض د روح دا د مؤمن اول روح پیدا دی که اول جسم پیدا دی نو دا مسئله اتفاقی ده چاول الله روح پیدا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا بخاری شریف روایت ہے وی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا روحنا دا جمشوی لخکر دے جمشوی لخکر دے کم وقت کی چی یو بل پیجندلی دی عالم ارواح کی نو چې دنیا کې یو بل وګوري نو یې پیژني او کم وخت کې چې نه جمش هلته سره نه لګېدلي او یو بل نه پیژندلی نو دنیا کې نه پیژني که فکر مو کړی کله کله مونږ او تاسو یو سړی وګورو هلکه دا سړی ما چېرته لیدلی هغه نه یې لیدلی کم ځای کې مې لیدلی ته کم ځای کې اوسېدې فلاني ځای کې هلته خو زه نه یم تللی څومره کوشش وکړي ځای نه پیدا کړی
بعض سړی سره ګوره سړی طبعا طبیعت نه لګي، بعض سړی به یو کرتو ویني خو طبیعت به ور سره برابر شي. دا چې عالم ارواح کې انډیوالي او دوستانه کړي او یو بل سره طبیعت لګېدلی، دلته چې یو بل وویني نو خزانه کې ذهن کې هغه شی پروت دی، نو یو بل سره مینه پیدا شي او دی وایي ما لیدلی. او امام سیوطي رحمه الله کتاب لیکلی الحاوی، هغې کې مو وایي چې حدیث کې راغلی دي اول الله روح پیدا کړه. علامه بدرالدین عینی صاحب وایي عمدة القاری کې وایي حدیث کې راغلی دي چې اول الله روح پیدا کړه. حافظ ابن قیم صاحب دا هغه یو کتاب دی الروح، هغې کې وایي اول الله روح پیدا کړه. او حدیث ویلی دی د عمرو بن عنبسة رضی الله تعالی عنه، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسانانو د بدن نه 2000 کال مخکې الله روحونه پیدا کړ. نو اول الله روح پیدا کړ. دا بوره سے مشهور روایت ہے ترمذی شریف دا حدیثو کتاب دی هغې کې راغلی وی چې آدم علیه السلام الله کله پیدا کړو نو د الله د شان سره چې څنګه لایقه ده نو د هغه په شا باندې لاس کش کو، څومره روحونه چې وو هغه ټول ترنه توی شو، قیامت پورې چې څومره بچي پیدا کړي د دې سرو میږو په شکل او دې وچولی او دې تندیو به یې رڼا کوله. آدم علیه السلام چې ورته وکته ورته وی یا الله دا څه شی دی؟ الله ورته وفرمیل دا ستا اولاده ده که نه، دا به قیامت پورې پیدا کېږي. هغه د یو پکې دا وچولي او دې مخ ډېره رڼا کوله. وی یا الله د ده څه نوم دی؟ څوک دی؟ وی دا خو ستا یو بچیانو کې به راځي او د ده نوم دی داود علیه السلام. وی یا الله څومره عمر یې دی؟ عمر یې څومره دی؟ وی 80 کاله. یاره وی د ده عمر خو 100 کاله په کار دی، خدایه زما د عمر نه ورته 40 کاله ورکړه. الله وی صحیح ده. کله چې آدم علیه السلام بیا وفات کېده او ملایکه ورته راغله ورته وی وخت دې پوره دی؟ وی نه دی پوره، 40 کاله مې پاتې دي. ورته وی د الله بنده خو 40 کاله د داود علیه السلام ته نه ورکړي؟ نو هغه انکار وکړو وی ما نه دي ورکړي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د انسانانو پلار انکار کړی ځکه انسانان انکار کوي. حکمت دی نو انسانانو پلار نه شی هیر شوی دی نو ځکه خلکو نه شیونه هیریږي. انسانانو پلار نه اجتهادي خطا شوی ده، جنت کې دانه خوړلې ده نو ځکه انسانانو نه خطاګانې کوي. نو د دې حدیث نه معلومیږي چې اول الله روح پیدا کړ. اصلی انسان روح دی که د انسان بدن دی؟ نو صحیح خبره دا ده چې حقیقی انسان روح دی او بدن خود دی روح خادم دی. روح سترګې نه لري چې تلاوت وکړي، غوږونه نه لري چې واوري، لاسونه او پښې نه لري چې جومات ته راشي، نو دا بدن ور سره امداد کوي. حقیقی انسان دا روح دی. وی چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای الله اراده وکړي د یو مسلمان د روح د اخیستلو، ملائک ورته راشي د روح قبض کولو والا او دې روح ته وایي وپاکیزه روحه، وپاکه روحه، راوځه د دې بدن نه راوځه او د دې روح ډېر ښه صفتونه وکړي، وخوشبویداره وپاکه روحه. نو دا روح د مؤمن نه راوځي او دا ملائک روان کی عرش طرف ته. نو اول اسمان ته چې ورسېږي دوی دروازه وټکئ، وی څوک دی؟ وی د فلاني روح دی. هغوی ډېر صفتونه وکړي، ډېر القاب او مناقب او مدح وکړي، دروازه ورته خلاصه شي. بیا دویم اسمان، بیا دریم اسمان، بیا څلورم او بیا پنځم او شپږم اوم، تر دې پورې چې عرش ته ورسېږي. الله جل جلاله هم ډېر صفتونه وکړي. بیا ملائکو ته ووایي دا ویسئ او دا مؤمنانو روحونو سره یو ځای کړي. او چې کافری نو ملائک راشي ورته وایي وخبیث روحه، راوځه. ډېرې سختې خبرې ورته وکړي او په زور ته دا روح راواخلي او روانې کړي په طرف د اسمان. دا ملائک چې د اسمان دروازه وټکئ، چوکیدار ملائک وایي د چا روح دی؟
ودا د فلانی هغوی دا خبیث روح، دا بیکاره، دا نجس، نشته اجازت چې د روح دی پورته لاړ شي، دا روح واپس شي او د کافرانو د روحونو سره یوځای شي. الله دې مونږ او تاسو سره. نو یو روایت کې داسې راغلی، بل روایت ته حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ چې دا په سنن نسائی کې ده، دا حدیثو کتاب ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د مؤمن نه الله روح اخلي، ملائک ځان سره د ریخمو ټوټه راوړي خوشبویا، او دی روح ته وایي ای هغه روحه چې الله تا ناراضي دی او ته د الله ناراضي، ژوند دې ډېر ښه تېر کړی، راځه الله دې غواړي ټول ژوند کې دې دا ارمان دو چې الله سره به کله ملاقات وکم. نو راځه دا روح د بدن نه په خوشحالۍ راوځي، دوی په هغه قیمتي ټوټه کې تاو کې الله جل جلاله ته ویسي، الله د دې روح ډېر صفتونه وکي. بیا الله فرمایي زئی د مؤمنانو روحونو سره یوځای کوي، دا روح چې د مؤمنانو روحونو ته لاړ شي ټول به راجمع یو دی به مړ شي او خوشحاله به شي، یو بل سره به ستړي مشي وکړي، راغلی او راغلم فلانې څنګه، د کلیوالو پوښتنې به هغه نور روحونه کوي، پلار مې څنګه، ورور مې څنګه، او فلانې څنګه، چې کوم ژوندي دی ورته وایي څه کوئ، د دنیا په غمونو کې گرفتار دی، نو ژوندی دی خو خو د دنیا په کارونو کې مصروفه دی، نو دا پروګرام تیر دی، خواري ډېره نه کوي، او چې مړي بیا ورته وایي هغه خو ما نه مخکې راغلی، تاسو نه ولیدلی، دوی پوه شي چې ستا نه مخکې مړ دی او دلته نه دی راغلی، معلومیږي دا چې جهنم ته لاړ دی. نو ډېر خفه شي او وژاړي چې افسوس زما هغه زوی، زما هغه پلار، زما هغه ملګری جهنم ته لاړ دی. بیا دا روح هغه مؤمنانو روحونو سره اوسېږي خوشحالۍ کې، او چې کافر مړ کېږي نو یو بیکاره ټوټه ملائک راوړي، ورته وایي بیکار او نجس روحه الله تا نه خفه دی او ته د الله نه خفه، ټول ژوند دې بیکاره تېر کړی دی او الله دې نه خفه کړی دی، روزه د خدای پاک قهر ته، الله مو دې وساتي. دا روح رو باسي الله به حکم وکړي دا د کافرانو روحونو سره جمع کوي، کم ځای کې چې د کافرانو روحونه دي او په اور کې سوځېږي دا باغې سره جمع شي، او ټول قیامت پورې به دا په هغه ذلت کې. نو یو روایت کې دا راغلی. دریم نمبر روایت ته حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ چې دا امام سیوطی رحمه الله په شرح الصدور کې لیکلی، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مؤمن نه روح اغستلی شي نو ملائک ځان سره مشک او عنبر راوړي او د جنت ګلان او دې سړي ته وربوی کې هغه دومره خوندور بوی چې دې په ځان پوی نشي، او دا روح ته نه داسې په اسانه وځي لکه د یوې پیړۍ نه چې ویښته روباسي، اسانه طریقه باندې. او کافر چې نو ملائک ځان سره بدبویي راوړي او زنجیرونه ورسره د توای روزه ټوله زندگی دې د الله د نافرمانۍ تېره کړې وه، دی چرته نه وځي، زنجیر به پکې ور واچوي او په زنجیرونو به یې راکش کړي او روح به ترې وایي. نو دا درې روایات د کیفیت د روح دي. یو کتاب کې ما داسې لیدلي کم سړي نه چې الله روح اخلي 4 ملائک ورته راولېږي، هغه یو ملائکه ورته وایي د الله بنده مشرق او مغرب جنوب او شمال مې ټول وکته، خو ستا دپاره مې یوه کپله ډوډۍ پیدا نه کړه، رزق دې ختم دی. نو چې یوه کپله ډوډۍ نه لرې نو دنیا کې به ته څه کې، نو اوس به درنه روح اخلو. بله ملائکه ورته وایي
وی د مشرق نه مغرب پورې او جنوب نه شمال پورې سلور واړه اطراف د دنیا مې وکته استاد پاره مې یو غړپ اوبه پیدا نه کړې نو چې اوبه نه لرې نو دنیا کې به څه کوې درېیمه ورته وایي مشرق نه مغرب پورې او جنوب نه شمال پورې مې ټوله دنیا وکته ستا د پاره مې دومره هوا او باد پیدا نه کړو چې ته پې ساه واخلې ختم دی تا خپله کیسه ختمه کړې ده څلورمه ورته وایي مشرق نه مغرب پورې او جنوب نه شمال پورې ټوله دنیا مې وکته ستا د پاره مې یو لیس ځمکه پیدا نه کړه چې قدم پې کښېنې نو ښه ګرځېدلی او ځمکه دې ختمه ده نو بیا تې روح واخلي یو روایت کې راغلی دی چې مؤمن د دنیا نه ځي الله پاک ورته جنت کې د ده بنګله وښایي قصر دی هغې ته وګوري او په هغې کې حوراني دی د هغې په شوق او محبت کې شي او کوشش کوي چې څنګه به ور ورسېږم دغه وخت کې ته الله روح والي او دی پوه نشي نو یو روایت کې دا دی یو روایت کې دا دی ملائک سره مړی د جنت نه مړه راوړي هغه چې د انسان ته وربوی کی هغې کې دومره نشه او دومره مزه یې پکې چې د ده نه روح والي او دی پوه نشي